د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغان کډوالو د جبري ایستلو په غبرګون کې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د دغه پروګرام له عملي کولو ډډه وکړي. هغوی د افغان کډوالو د جبري ستنولو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د کوربه په توګه خپل اوږدمهاله رول ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي موږ له پاکستانه غواړو چې ژر تر ژره د افغان کډوالو داخلي بې ځای کول، ایستل او افغانستان ته اړولو لپاره پر هغوی هر ډول فشارونه ودروي او د نه ستنولو مطلق او نه انکارېدونکی اصل رعایت کړي. خو د پاکستان پولیسو د څه باندې 16,000 هغو افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړی چې د تابعیت یا ECC کارتونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه له 150 ډېر کډوال د ایستنې په موخه نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو لیکلي چارواکو د جمعې په ورځ ویلي چې د کراچي ښار د اداري او قانون پلي کوونکو بنسټونو د افغانستان د تابعیت کارت لرونکو 16,138 کسانو جبري ایستنې بهیر پیل کړی چې تر دې مهاله 150 ډېر کسان د حکومت لخوا د بې اسنادو بهرنیانو د ایستنې د تګلارې د یوې برخې په توګه نیول شوي دي. په کراچي ښار کې د اسلامي امارت سرقونسل هم د افغان کډوالو د نیولو د بهیر د دوام خبر ورکوي. هغه زیاتوي په سینه ایالت کې 300 افغان کډوال افغانستان ته د لیږدولو لپاره کمپ ته استول شوي دي. په کراچي ښار کې د اسلامي امارت جنرال قونسل عبدالجبار تخاري وایي موږ د سند له حکومت سره خبرې وکړې، که څه هم هغوی ژمنه کړې چې تر خپلې وسې به همکاري وکړي څو هغه افغانان چې قانوني اسناد لري له ځورونې سره مخ نشي او هغه افغانان چې اسناد نه لري له درناوي سره د ساتنې مرکز ته یوړل شي او له هغه ځایه افغانستان ته ولېږدول شي. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي د افغان کډوالو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. هاخوا د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې په تېرو څو ورځو کې له پاکستانه 615 کورنۍ په جبري توګه د تورخم له لارې راړول شوي دي. له دې سره هممهال د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست د ایران د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار سره څو ورځې وړاندې په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ایران او پاکستان پر مناسب چلند ټینګار کړی دی.